كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خواہشو چې دته حکم وشي چې دا مخ خپل په طرف دی بیت الله شریفی وګرځوا. دا امید وو او دا سوال وو. الله پاک ورته فرمایل چې اے پیغمبره اتا امید دا سوال دی دا ما وعده دا چې زبو دی تا ای قبله په طرف باندې ګرځوم. بس الله پاک وعده وکړه ورسره. ای وعده نورستا یو خدا خوشحالی شو نبی کریم علیہ السلام دی پر چې خوا وعده وشي خدا خو ډیره خوشحالی کنه. او دویمه خوشحالی دا چې بیا وعده باندې وفا وشي او وعده د سره پورا شي نو دا بیا بل خوشحالی شو. نو الله پاک اول وعده وسره وکړه ای وعده نه ورسته یو ته و چې د وفا حکم ورول غلا شو فول وجهک شطر المسجد الحرام چې د مخ مبارک دی په طرف دی مسجد حرام وګرځوا. نو خوشحالی ډبل شو. اصل نه دی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دا اصول دی دا آداب دی چې داسې او شی چې دته اجازه نه شي کنه سوال نه کوي چې اجازه وشي چې دا شی کیږي نه بعد بیا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام سوال کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا امید د خواهش سوال وو دته د جانب دی الله نه اذن په دې سوال شوی چې خیر دا وای کا زکه وکړو. او بل نقطه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ولی محبوب و دا سوال ولی کولو چې ما ته حکم شوی په طرف د بیت الله شریفی ولی یو خیدی وجنا چې دا ملت ابراهیمی باندې وو او ملت ابراهیمی کی کعبه د بیت الله شریف ده. بل دی وجنا چې د مکه مکرمه اوسیدونکو یو الت عربو هغه دی باندې خوخیدل خوشالیدل چې مخ په طرف دی بیت الله باندې وګرځي. نو نبی کریم علیه السلام بیت المقدس کې 14 میاشتې د لپاره بیت المقدس ته مخ وو چې د يهود خشول شي ایمان وروړي خو هغه تمنای پورا نشوه. يهود دوستۍ په ځای دښمني زیاته شوه او شو اوس یرزو چې مقصد دا پورا نشو چې هغه عرب خشول شي چې عرب د اسلام ته متوجه شي چې کوم د مکه مکرمه مشرکین دي. ځکه دا خبره خو خوله چې مت حکم وشي چې په طرف د بیت الله نه المنځ وکا د وجوه نه پوي شوي. ګورئ حدیث مبارک ما ولیدلو چې د يهودو د مسلمانانو سره ضد ډېر د حسد درو شیانو دی وجنه ده. یو دی وجنه ده چې الله پاک مخلوق ته اختیار ورکو دی تعظیم دی ورځ مقرره ول چې ځان دی پر دی تعظیم ورځ مقرره کوي چې هغه ورځ چې تاسو عبادت کوئ. نو يهودو ځان دی پر دی هفته ورځ مقرره کړه او نصاراو ځان دی پر دویم ورځ مقرره کړل یک شنبه. الله پاک مسلمانانو ته خوښ مسلمانان دي نو دی ځان دی پر دی جمعه ورځ غوړه کړل او دی الله تعالی په نس باندې ازل کې د جمعه ورځ مختار و دا بهتره ورځ و. نو هغه بهتر کار ځان دی پر چا مختار کو مسلمانانو. دې وجنه يهودو حسد شو چې مونږ ته اختیار کړه شو مونږ اورز نکړه غوړه دی غوړه کړه نه سورام دغه سیو یو دی وجنه د يهودو ډیر ضد دی مسلمانانو سره. بلې دی وجنه ضد ده چې بیت المقدس دی قبله د وجه مونږ قبله والے پرې خوا دې قبله تلمونځ کوي دعا شول او دریم وجه صدا د المنځ کې د امام نورسته امین یل د دې نه یي دا ډېر جبال لفظ ده کنه امین دعا ده الله دې مونږ دعا قبول کړي امین دا معنا استجب دعاءنا قبول کړي مونږ دعاګونی. د سورته فاتحه کې هم کې دعاګونی شوی دي اهدنا الصراط المستقیم. نو دې درو وجونه زید یو په ادرو شیانو کې د بیت الله شریف وا ته چې په خبره پوي شوي. الله پاک فرمایي قد نرى بشک ګور مونږ تقلب وجهک لول د مخستا فی السماء په طرف د اسمانونی چې کله به حکم رضی چې بیت الله ته مخ وګرځوا الله پاک اول وعده وکړه فلنولینک
پس خامخا به مونږ وګرځو تعالی را قبلتن په طرف دیو قبلې تر دعا چې تی خوښې وعده وشوه که نه اوس ګورې وعده نه وفا کېږي الله پاک وفا وکړه فولې پس وګرځوه ته ای پیغمبره وجهکه د مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې دلته کې دوی خبرې ته کم ګورې الله پاک د قبلې طرف ته مخ اړول ډېر ارته آسان کړل څنګه آسان کړل څوک چې نن په حرم شریف کې الله تعالی د مونږ تاسو ټول بوزي هلته بیت الله شریف په سترګو لیدلی کېږي وایي چې مخ مې د دې کعبې شریفې په لورې وکړو که چېرته ترنه غلط شوي مونځ بلکل نه کېږي نه خو که چېرته بهار رووتې چې بهر رووتې نو بیا خو مسجد حرام ده بیا بیت الله شریفې کوټه په سترګو نه لیدلی کېږي دې وجې نه بهار حکم دا ده چې واسه مسجد حرم ته ور ودرېږه مسجد حرم خو لیدلی کېږي که نه که بیت الله شریف نه لیدلی کېږي خو دا مونږ تاسو د بعید لرې لرې ملکونه د بیت الله شریف نه دا خو نه مسجد حرم ګورو نه بیت الله شریف ګورو نو دا به څه کوو دا خو ګرانه شوه الله پاک اسانه کړه فولې وجهکه شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرم په طرف ځان ور برابر کا نو لکه مسجد حرم ته نه یم خیر ده بیت الله شریف ته نه یا خیر ده خو به د طرف ور ودرېږه څومره اسانه شوه خبره خو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بین المشرق والمغرب قبلتون د مشرق او د مغرب منځ کې قبله ده دا د مدینې منورې په ترو یلی دي مدینه منوره کې به داسې ودرېږي منځ ته دې خوا قبله داسې ده نو مشرق مغرب منځ کې قبله ده موږ تاسو دپاره دا ملکو کې جنوب شمال په دې منځ کې قبله ده بس دې منځ کې ودرېږه نو یعنې معنا ده چې دا معلوم که مثلا ژمي چې کوم وخت کې ژمی شي اخري ته وګوره چې میره سترګه کوم ځای کې ډوبېږي ژمي مغربه وګوره بیا د وړي مغرب کوم ځای کې وړي کې ډوبېږي دا م وګوره شپږ میاشتو کې د میره سترګه مزل کې شپږ میاشتې کې تېرېږي چې دا دې معلوم کړل چې د ژمي مغرب ده دا د وړي مغرب ده بس ورشه ودرېږه که نه مغرب د ژمي د وړي منځ کې د تعلیم یافته خلک پوهېږي چې ریاضي ویلې وي 48 ډګرۍ فرق ده 48 نو منځ کې 24 دی 24 یو طرف 24 بل طرف بس په دې منځ کې ودرېږه که څه نه څه غلطي شوه خیر ده خو زه تاسو ته بله یوه اسانه طریقه وښیم د اوس خلک چې دي چې جومات جوړوي جومات نو شکمنې چې څنګه یې جوړ کړو د قبله نمې راخلي په د قبله نمای چې ښیي رسي ښیي ګورې په شریعت کې دومره ګرانوالی نشته شریعت ډېر اسان دین ده الدین یسر دین یسر ده اسانوالی ده خدای پاک فرمایي یرید الله بکم اليسر خدای پاک تاسو سره د اسانتیا اراده لري ولا یرید بکم العسر تنګستیا نشته دې وجې نه څوک چې جومات جوړوي وشه قبله نمې ته د ریاضۍ رصد آلاتو ته دې ته ضرورت نشته مخکیني صحاباو یا تبعینو یا په دې کلي قوم کې یو زوړ جومات وګوره چې په کوم طرف جوړ ده بس هماغسې جوړوه یوه بله درته وښیم موږ ته چې د خراسان علاقو په نسبت چې کوم مشرق طرف ته یو د بیت الله شریف نه دې یوه اسانه طریقه کتابو ذکر کړې ده مثلا ژبې مغرب دیا معلوم کو یو وړي مغرب دیا معلوم کو دا ته درې حصې که په خپله شک نه درې حصې که چې درې حصې دې کړه قبلې ته چې ودرېږي دوې حصې مغرب ته پرېږده او یوه حصه دوې حصې ښي طرف ته پرېږده او یوه حصه چپ طرف ته پرېږده بس بعینې دغه بیت الله شریفه ده پوه نه شوې لکه چې وړي مغرب ژبې مغرب معلوم دي کو اوس داسې چې ودرېږي نو ښي طرف ته دوې حصې که چپ طرف ته یوه حصه که مثلا لکه اوس وخت کې څوک په میاشتو باندې پوهېږي د عقرب اول څه ده د عقرب په اول باندې چې میره سترګه ډوبه شي بس همدغه قبله ده موږ تاسو په نسبت په دې باندې خپل هغه جوړوه جومات جوړوه د نورو مشکلاتو ته بیا ضرورت نشته په پوه شوې سبق نه الله فرمایي مخکې خو نبي کریم علیه السلام ته حکم و فولې وجهکه اوس الله پاک ته فرمایي چې دا حکم یې تو ګوښه نه ده تو د امت دپاره دا حکم ده وحیث ما کنتم کوم ځای کې چې وایي تاسو فولوا وجوهکم تاسو وګرځئ مخونه خپل شطره په طرف د بیت الله نه چې چېرته وایي چېرته پېژنئ
مدینه منوره کې وي که مدینه منورې نه بهر وي که په بیت المقدس کې وي هم په خپله بیا به مخ په طرف د بیت الله ګرځوي. الله فرمایي وان الذین بشکا کسان اوتوا الکتاب چې ورکړل شوی د کتاب چې تورات انجیل ده لیعلمون خامخا دوی پیږي انه چې د اړاول د قبلې الحق دا ثابت من ربهم لجانب د رب دنه دی والا پوهیږي ځکه په تورات کې ذکر شوي دي چې دی پیغمبر به بیت المقدس ته دومره واخل لمونځ کي بیا به حکم ورته کېږي. تورات کې انجیل کې ورته معلومه ده خدا ظالمان ضدي دي ضد وخوستل خبره یې پټه کړه. الله فرمایي چې تا خو ضد کې په دې خبره باندې قبلانې مسلمانانو سره وما الله نه د خدای پاک بغافل نه خبره عما د هغې څه نه یعملون چې کوي دي. الله خو دې خبر دی تو په ضد نه کنه نور ہے تو په تورات کې آشتا انجیل کې آشتا. اوس الله پاک نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې او پیغمبره دا یهود څه دي دا یهود تا نه په یو صورت کې هم نه رضا کیږي که څومره معجزې ته ورته روري دی به تا نه خوشحاله نه شي مګر په هغه وخت کې چې ته د دې د قبلې تبیدري وکړي. نو دی دا غوړي چې دا سړی د مونږ قبلې تبیدري وکړي او دا تما وه ولې تما وه ځکه وایي چې دا داسې جبا خبره تم کېږي نه د دیندار دین د کله بیت المقدس طرف ته کله قبلې طرف ته تم کېږي نه نو بیت المقدس ته او قبلې ته شو بیا به مونږ طرف ته شي. نو ورته وایي چې پیغمبره ته که چېرته د یهودو ته هر قسم معجزه راوړئ دی د تو د قبلې نه تبې کېږي او ته چې تام د دی نه تبې کېږي ولې ځکه دې قبله منسوخه ده تا قبله اصلي قبله ده دا به تر قیامته پورې هم دغه حکم وي پرېږدې د وشه نه دی مني چې تا قبلې اتباع وکړي او نه پیغمبره ته دا کوه چې دې قبله اتباع وکړي کوه دې کړه الله یعنی خو منسوخه قبله ده الله سخت ټکي استعمال کړل په دې واقع به ته د ظالمانو نه شي او ته خو نه یې دی نه محاله د پیغمبر یې نو چې نه نو دې وجې نه دې قبلې تبعیض ته نشي کولی. الله فرمایي ولئن اتیت الذین کچېرې ته راتګ وکړې هغو کسانو ته اوتوا الکتابه چې ورکړل شوی د کتابو بکل آیت په هر نشانې سره ما تبعوا قبلتک دې تبعیدري نه کوي دې قبلې ستا نه یې مني ضدي دي وما انت او نه ته بتابعین تبعیدرۍ کوونکه قبلتهم دې قبلې دي دوی ځکه منسوخه شوه. اے پیغمبره دا خو پرېږده یهود نصارا خپل منځ کې سره ضد دي وما بعضهم نه دي بعضې د اهل کتابو بتابعین تبع کوونکي قبلته بعض قبلې د بعضو یهودو قبله بیت المقدس ته نصاراو قبله جانب د مشرق ده بیت الله هم ته چې کوم چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام دی چې په صلیح شوی و بیا اسمان ته وختو ای طرف ته مونځ کي نو یهود نصارا هم سره مختلف دي خپل منځ کې نه سره مني ایتو به څه ومني. اے پیغمبره والا ان اتبعت کچېرته تبعیدري وکړې ته اهواءهم د خواهشاتو د دی چې منسوخه قبله ده که نه من بعد ما جاءک پس د هغې نه چې راغلو تا ته من العلم د علم نه چې تا قبله صحیح قبله ده منسوخه شوه نو انک بشکه ته چې یې اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین ګورئ د زیاتۍ کوونکو نه به شي او دا خو کیدی نه شي چې ته د ظالمینو زیاتۍ کوونکو نه شي چې نه شي کیدی نو دې وجې نه ته د دې قبلې تبعیدرۍ کوونکی نه یې او که ته وایې چې تا به پېژنې نه الله پاک عجیب بیان کړي. اے پیغمبره لکه څنګه د یهود په دې خبره خبر دي چې دا قبله صحیح قبله ده خو ضد دې وجې نه مني نوره ښه یقین د پېژني پیغمبره په دې هم د دی یقین ده چې ته په حقه پیغمبر یې پېژنې دي دارې دي پېژني لکه خپل زمن چې پېژني یې سړي په خپل زوی کې شاک وي چې موږ واده کوي موږ وانه ده خو دا کې شاک نه دارې ولا کوي ته په پیغمبرۍ کې شاک وي داسې نه و چې لکه خپل پلاران پېژني پلور راپېژندلی کېږي خو د پلور پېژندګلي دومره نه ده لکه د زوی پېژندګلي ځکه د زوی مشومتوب حالات د اول نه چې پیدا شوه ده پلور ته معلوم دي هر چې ورته معلوم دي نو پلور یې ښه پېژني د زوی چې د پلور پېژني خو بعضو حالاتو کې مشومتوب نه څه پته لګي ده خو نه و که نه نو ځکه یې زمن ذکر کړل پېژني چې دی موضوع ده په رنګ شکل نور والله اعلم
چې دی به چا نه پیدا شوی بیله خبره ده چې مور یې خیانت کړی وي خو په دې پیژني چې ما زواده د رنګ نه وي شکل نه پیژني وایي که نه چې په دې کې به مو شک شي چې دی مونږ زواده که نه خو لیکن په دې کې شک نشته چې دا پیغمبر دا که نه حقه پیغمبر ده پیژني خو زما ورونو یو پیژندل دي یو منل دي یهودي پیژني خو مني نه او دین خو ایمان خو عبارت د منلو نه که نه چې تبیدري وکړي وایي کې وایي مني خالي پیژندل خو هر څوک پیژني د دنیا کافرات دین پیژني په دې پوهېږي چې دا منې حق دین ده اچھا ته قرآن رسېدلی ده دا به څوک مني چې ته دین نه یې رسېدله پوهېږي نن خو دین د خپرولو شعبې به یې زیاتې دي خو افسوس چې دغه اسلامي ممالک مسلمان ملت دومره کمزوری شو چې کفار د خپل میشن د خپل تبلیغات په دې باندې تحمیلوي شروع دي یهود نصارا ټول شروع دي انګریزون شروع دي او مسلمانان غافل دي اکثر واقع دی داسې نشي کولی چې د خپل دین خپور کړي خو شته داسې خلک داسې څوک پاتې نه دي چې دین ورسېدلی نه وي ټیک شوه رادیو دې لارې انټرنیټ دې لارې په بل لاره ګوري هر څوک ګوري دین ورته رسېدلی ده خو مطلب مې د یو ټکی و چې دین عبارت د منلو نه ده د پېژندلو نه ده الله فرمایي الذین آکسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړه ده دوی ته کتاب چې تورات انجیل دا یعرفونه دی پیژني د پیغمبر کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه دوی پیژني زمانه خپل وان فریقا بشکی وا ډله منهم د دوی نه لیکتمون الحق دوی پټوي حق چې پیغمبري ده او قبله اړول دي وهم یعلمون او دوی پوهېږي په دې باندې چې دا حق ده د پټول ګناه ده ښه پوهېږي اے پیغمبره الحق حق من ربک دا جا ثابت ته لجانب د رب ستانه حق ته د رب د طرفه نه ثابت ته دکې شک شبه نشته کې اے پیغمبره فلا تکونن پس ما کېږه ته من الممترین د شک کوونکو نه بس همدا د قبله شوه وشه په دغې طرف باندې ته مونځ کوه دغه د اخره پره قبله شوه او دا بهترینه قبله وه یا الله په نس غوره قبله وه تا غوره پیغمبره قبله دې غوره شوه او همدارنګې کتاب دې هم غوره شو او همدارنګې امت دې غوره شو ټول غوره په دې کې شک شبهه ونه کړي درود شریف ووایئ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين یا الله دې موږ نستا قبول کی یا الله دې خپل رضا ذریعه وګرځي یا الله دې مغفرت ذنوب ذریعه وګرځي یا الله دې رفع درجات ذریعه وګرځي یا الله دې حاضر مجلس د قرآن عظیم الشان مینه محبت ښکارا کو الله ته محبت قبول کی الله ته په برکت سره د قرآن عظیم الشان علوم ورته حاصل کی هغه باندې عاملین وګرځي یا الله چا کورو کی تکالیفی پریشانی ته په سکون ورته بدل کی یا الله دې حلال رزق بندوباسي وکي بیمارونو ته صحت نصیب وګرځي مسافر ته خیر پېښ کی یا الله په دې علاقه باندې خصوصا ټول افغانستان باندې عموما الله دې رحمت خزانه خلاص کی الله دې خوشاله زندگی دې ټول امت مسلمان نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.